السلام علیکم او ستړي مشه زه وکیل خان یم او د امریکا نیو جرسی ایالت کې ما شوکت باچا سره ولاړم. شوکت باچا د خیبر پختونخوا دویم لوی ضلعي مردان سره تعلق ساتي، د معیارو سره تعلق ساتي او پټواري ریټایر شوی. لکه ستړي مشه لکه پټوار دغه راته را یاد کړ را کیمرا ته بل چاته تا باچا زه چیرته راغلی دا کوم ځای ته راوست؟ دا د نیو جرسی یو وړوکی غونډه ټاون دی هلمټه ها د دې یو سپای دی یو سپای ټول ټاون او دا کور د چا دا شباب دا زما زوی واغشته ها تقریبا څونه به یو جرب خو منه خو بدیری سو شباب السلام علیکم. وعلیکم السلام. څنګه ته دلته پاتې کېږي؟ ها جی څنګه روان دی ژوند څنګه روان دی؟ الحمدلله فضل تاسو څنګه خیر؟ څومره مودې نه دلته کې؟ دلته یو 2 کال وشو تقریبا. ها 2 کال وشو. ها کال 2 کال وشو صحیح دغلته کې او څنګه خوشاله؟ ها الحمدلله خاموشي ده او باچا صاحب تاسو څومره مودو شو شباب سره خبرې کوم خو ورکه کم دینو زما تقریبا یې 15 کم سلويخ کال وشو په امریکا کې ډیر شو کال خو زما مال شکر خدای پاک دغه پټوار نه خلاص او کنه اځه باچا صاحب نیویارک کې پاتې کېږي نیویارک کې منهټن کې پاتې منهټن کې پاتې کېږي دا شباب بس دلته کور واشه دلته راغلي نن ها او جون څنګه زه شو د چکر به مورازه کنه السلام علیکم بل مشر سلام السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. او تاسو یو هفته شو چې امریکا ته راغلی یو هفته شو تاسو جدا خبرې اترې کوم یو هفته چې امریکا ته څنګه راغلی دی شباب سره خبرې اترې کو باچا صاحب راځي چې لور شو او تاسو نوم راته اول خو شخص وای کنه سید نعیم باچا. سید نعیم باچا زه د معیار اوسیدونکی یم. ها مردان جوډیشلي کې زما ډیوټي ده ها او امریکا ته راغلی دی. امریکا ته راغلی. امریکا څنګه خو خاص شو کنه ډېر دي. باچا صاحب ګرځوي را ګرځوي چکر ما کوم ورکړه ورکړه هغه خبره پټول دغه باندې مو ګرځو چرته مو ګرځو بس اورې کړه هغه یو څه ځای نه مې وته نه خولې انا هغه ته وخه کم زینه چې دني خو لري کتو دی هغه خامخا ګوره او کنه نو زه چې راځي چکر به مو په مزه ها او باچا صاحب سره کیسې کو راځي نور گاډي کې باچا صاحب گاډي دی نیویارک نمبر پلیټ دی او که چې تراغله نو بس دا نمبر پلیټ هم صحیح کو باچا صاحب دی. باچا صاحب چې کم دی نو او منهټن کې پاتې کېږي. منهټن ډېر ګران ځای دی نه او د زوی کور دی دا کور چې تاسو وینئ دا د زوی کور دی دلته د امریکا نیو جرسی ایالت د ایډیسن نه په لږه فاصله کې باچا صاحب ګاډی دی بس هم ګاډی دی که پلین کوچ دی ساتلی دی بس هغه خبره اوس به خپل نه بل سره راځي او هر وخت کې بیس پرتو کې ګرځي باچا صاحب پرتو کې ګرځم یاره او په دې کې کار لمزه په دې کې کار لمزه اسو د سوي نه شکر الحمدلله او 15 کال دی په امریکا 15 کال مې وشو په امریکا څنګه راغلی و امریکا ته نو بس قسمت روستیونه ها قسمت روستیو نه په جاده ورته کوم دلته لیکل شنه په ویزا راغلم خو ویزا باندې راغلی وسی سم ده او دا خبره چې کوم د ژوند څنګه دی 15 کال مخکې امریکا ونه نه امریکا ډیر فرق دی پکې مخکې ساده ژوندو او پیسې ډېرې وي او سوري نو دا کریډټ کارت سره خوړلې نو راغلی ده ها ټول کیش سودا و ها اوس خو اړ یو چیز ده په کوزه کې بند کړی دی ها نو خلکو خو چې امریکا باچا صاحب خوړه کوم ځای دا خبره وای دا الو نه ویو واده کړی الله نه واده کړی خبر نه وندان خبر نشي دا خو جله خبر شي چې دلته راشي صحیح سم ده او کړه جاب لګل شي او چې لسو ګنټه کارو کې بیا راشي کوړه چې روډې ني ها ځان اخلي پخلي کوي او ورځ کار کوي غریبانه نو تک ګرانه ده ګرانه څه شي زړه باچا صاحب تاسو راځي باچا صاحب هم چې چکر لبوزي وسره خبره اترې هم کو او خبره چې زبر خپل بیلټو متړم د کوفاري ها شباب سوي څنګه چلے تاسو څه تو کی نه یو متل لري پښتو اول غزه وته کوم هغه پښتو متل لاته کی د یو کلی یو خان او غړي غوسناکو ها یو نای ته ناستو ها نو هغه نای ته چا ټلیفون وکړه چې پلان کې یو 2000 روپۍ مې پکار دي ها نو هغه ته وی زه په خپل سپیکنجی کوم او ځا خان کنجی په لاس کې خان سر کنجی کوي هغه ته استا پنه ته دغه کوي ته سپیخ کارم ته د سپیکنجی کې نن چې دغه متل دی نو متل څنګه لري ناس ته زما په لاس کې ستا کنجی ده او هغه ته وی چې سپیکنجی کوم هغه خبره شباب پته درکې ده دغه باچا صاحب له کار راځي دغه یادي دا اوسونه خپل ټاونونه دي سره خپل او ریل ګاډي پټلې مو سره په ریل ګاډي ځکه نه دي کله بيزي کله بيزي صحیح او دا خبره دا سره خو کې چرچ دي ګرځرا موږ سره خو کې چرچ ته چرچونه ډیر دي او جمعه شته به کنه دا لوی غړ جمعه دلته اسلامیک سنټر راغی ډیر غټ جمعه دی ها غټ جمعه ته صحیح جمعه په متخوي باچا صاحب جمعه ته په خاله ورزو کا خیر کا الله کړه خیر
صحیح ها باچا صاحب نو او منهټن کې دوه ځای کې پاتې کېدل د ګران دي نو بس خو هلته یم او کله دې دلته ها کله دلته راشي او کله زه راشم او منهټن سره خو تاسو ډېر قیمتي ځای کې پاتې کېږئ بالکل موږ په وال سټریټ نیبرهوډ کې اوسو ها او باچا صاحب چې کلی ته لړ چې خلک ته څه وایي نو بس دلته به لیفټ کوم ها خلک څه وایي کلی کې چې نو امریکا کلی کې څنګه خلک وایي هغه نه ډېر متاثره دي موږ وایي هغه یو سړی په اسب باندې سور نو غاس په ټوپ کو نو دی په مخه کا نو دی ویره زموږ خلکو مزه مو کړی کنه موږ هغه ته وایو چې دی خپ کلاره ناستي مزه وکړي هغه موږ ته وایي تا مزه وکړي ها تاسو مزه وکړي او انا خبره ما بیا نو میریږي دینه او بخه نیم باچا نیم باچا سیو ها باچا صاحب تاسو راته وای تاسو څنګه چې کوم نه اب تاسو شو امریکا کې یو ته یو شو ال تکری وطن کې څه حال دی شکر الحمدلله ها جون خو خطي ها جون خو خطي لګل ته پار تر لور دی باچا صاحب خبر او دا خبر د خلکو د امریکای باره کې څه خیالات دي ډېر خلکو چې کوم جاب لیست دی کوشش دا چې راشو دلته جاب د پاره سره بزنس د پاره ها دلته راشي صحیح سم ده ولته خو چې کوم نه دا اعلان هم کیږي ته وی الله امریکا تبا کې باچا صاحب باچا صاحب ما ته زما مخ یو کس وې ما ته خدای تا ته پکې رزق ګټو او باچا صاحب کو کمیس پر ګرځي دغه شان شباب هم دغه شانتي ګرځي کنه او زه چې ګور شو راځي ماشومان نه اوس لیدل تکي کنه خیال دا زلوی پارک ته دلته خوا کې ها دغه میان پکشته ها ډیر ښه صحیح ها او تاسو څنګه راغلی امریکا ته څنګه راغلی جی میګرنټ ویزا باندې ایمیګرنټ باندې څنګه راغلی مطلب دا څنګه کیږي په څه طریقې سره کیږي دا دلته چا رشتہ داري لور زوی ها نور پلار ها هغه دلته کیس جمع کی لکه تاسو د شباب کیس کړل او شباب راشه کنه څه طریقې کړل لور خو به کړو ټول مطلب دا شباب تاسو زمګی دی ها ډیر لا شباب څنګه طریقې کړو چې سره خپل وړو کې سخرې دي سخر بابا راوسه څنګه چلې کړو نه بس هغه چې سټیزنشپ واخلې دلته بیا ته خپل لونه او خويند او مور او پلار سپانسر کولای شي ها تاسو سپانسر کړو ها په لیګل طریقې سره څومره موده په ولګیدا دوه کال په ولګیدا 2 کال پس چې کوم نه لګاو پروسس دا عمل نه مخکې یو کال لګید بیا کووډ نه پس هغه لټ شوی دي کیس نو څه غا په مزه کیږي صحیح اسی باچا صاحب تاسو په وخت کې چې کله تاسو شباب دی راوصل سره شباب دې کال کې دنه راغلی صحیح او څه کار کوي باچا صاحب دلته کې زه خو دلته یو لیموزین کمپنی هغه سره بس پارت ټایم کار کوم نور ریټایرمنټ هغه راکې ریټایر شوی ریټایرمنټ څه طریقه را تاسو ریټایرمنټ دا چې دلته الته سرکاري نوکری ریټایر کیږي 65 سال ته ورسینو بس سوشل سکیورټي بیا واخلي ها 15 کال ته سوشل سکیورټي واخلي څنګه شباب ته زرا زه دې خلل شو راځي نه باچا صاحب دا ریټایرمنټ خبرم کوله ریټایرمنټ دا چې دلته تل کال په کال ټیکس جمع کین ته نه سوشل سکیورټي کټ کیږي ها ورکل چې 65 ته ورسینو بس هغه بیا ته هغه عمر دغه شروع کی جتا ډیر دی او دا ارچا ته ملاويږي هر هغه ته کسته چې څوک دغه کوي که څوک زمیدار دی که څوک سایکل چلی که څوک موټر چلی سایکل چلی څوک موټر چلی څوک په بینک کې څوک جاب کوي ها ارچا ته دغه ملاويږي ها نو دا او دا ریټایرمنټ پیسې دومره سړي په گزاره کوي یار مال خو تقریبا کم یو له 100 راکې نو بس ما په پاکستان د پردا 3 لک روپیا بس ډېر ها پاکستان کې دومره چې کوم دومره وګورئ دغه را لې گیز را لې اله را لې اور غیر علی مرغابه علی پاکستان کې خو یو لې راخر شون ټول بس ټوپک راوړي تاسو پورې علي دغه کې درې پکې چې کوم نه سړی وژني تاسو پورې وژني صحیح سم ده او باج نه باجا صاحب خپه ده څولې خپه کیږي نه باجا صاحب دې کلی پسې خپه دي خپه تاسو چې باجا صاحب سره خو خو درکې شوکت باجا صاحب ما ته پته موږ باجا صاحب چې کوم نه پتون ته نه راځو صحیح او څنګه چکر ما کوم کم ځای کې مو ګرځو لړو داسې نن د فیلډلفیا ته غاړه د بوته ها پنسلوینیا غاړه او دا راته باچا سے تاسو نه باچا سے یادو تاسو کله پاکستان کې د امریکای په اړه کې یو فکر وی یو سوچ وی ګنو خلکو او بیا چې د امریکای ته راشي امریکا غ شانتي نو تاسو چې آل تکم سوچ د امریکای په اړه کې دلته رال امریکا ما شانتي مونږ لکه امریکا بدله دا غینه خمو مونږ الته خلک وی چې کم نه چې جمعه ته بځي مونږ او تاسو بقي او سبق په وی او تلاوت بقي بیا سره څوک غیر مزه باندې کوي چې څوک خو خيار خبره کینه یو ته غیر مزه بشوي لازم خلک وته وي
دلته شکر د دې څه مذهبي پابندي نشته جومات د خلکو تاسو ګور کمیس پرتوب کې چپلو کې هغه شانتي ښه صحیح ماشاءالله لکه هیڅ پابندي نشته ده نه دلته څه پابندي نشته مذهبي څه پابندي نشته جومات کې خلکو عبادت او خپل صحیح بل عبادت کوي بچا سه تاسو 15 کاله کې دا سوري در چې مطلب دا چې تاسو شاویل چې مانځل او جمعه ته ولې نه او نیویارک نیویارک خو ځای په ځای نیویارک کم از کم 150 جماعتونه دي ها سل یو نیم سل جماعتونه دي جماعتونه دي یو غټ پکې اسلامیک سنټر دی ها خلک پکې حفظونه هم کوي تلاوتونه هم پکې نه من دا جمعه صحیح نو بچا سه په زموږ ته تراولې غوړې خامخا ته وشي ورجینیا ته راولې چې موږ ته سرکاري ودانې ته خو صحیح ده او بل شوکت بچا سه تاسو نه تاسو کولو اورګا دی بال راغله بالو چت کې ترنو ها او تاسو په دې ژوند کې چې تاسو کوم خبره چې اوس کلی کې تاسو زیات تاسو خلک تاسو کې کوم خبره چې تاسو کلی ته لړ شئ یاره امریکا ته بسنګ زما امریکا ته څنګه راځي نو امریکا ته ویزا ولګي چې په بارډر باندې راوړي ها د بارډر والته او کنه نو بیا وای شهر د امریکا کې به لیګل کېږم څنګه قانوني کېږم قانون کېږم څنګه نو هغه ځان له مختلف کیسونو چې لیګل شي گرین کارت ولا راشي یاره د سټیزنشپ به څنګه اخلم پدای او سټیزنشپ هم واري یاره د بچی به څنګه راولم ها بچو له اپلای کی بچي ورپسې راشي او چې کال دوه تیر شي او دا خزه او د خاون شي او دا بچي ورته را برن شي نو دی بیا په دې سوچ کې چیرې د بچي به واپس پاکستان ته څنګه بوزم او په دغه وخت کې د بیا دغه والی هډ والی نو بس هغه بیا پروتي وته او په زما مثال واخله هغه یو مولا مسلې کول ټول خلک دل یو کس وته پاتې شو دا مولا وته ویره تخر زماري مسلو په تاسو سره وکړه هغه ته استاد مسلې په چړه کوله کوي پاسه ستاره کو نه لنډ صادر پروت نو موږ هم د خو خپل صادر ته ناست و چې دلته د زیاده اوس واخلي او موږ ته راځه پاکستان کې دا شی جوړ کړی دا مغشتي بس هغه خبره مولا مړ مال تعالی صحیح مطلب دا دی چې راشي هغه امریکن ډریم دی اول کاغذونه غستل پاغي باندې کلونه ولګي خپل بچو ترمنځ هغه اٹیچمنت هغه یو والی نه وي لری والی وي د یو بل ترمنځ کې چې یو بل سره وخت دی تیر کړی مسافر یو کې اخر کې چې کوم نه چې په پاکستان کې انګلیسي وته چې دلته راولي چې کوم نه بیا ته پښتو اردو خي او پښتو یا چې کوم دی او عربي خي نو مطلب دا دی کیسه بدلی خلک په تکلیف باندې وي بالکل او مطلب هر سړی وي چې امریکا ته دا کلی کې بس پاتې کیږي بچا سه بس د وطن ته تخپل پتر نو گزاره پکې ډېر ګرانه ده صحیح او د کمیس پرتو کې چې ګرځي بچا سوي نه دا څنګه نه دلته فریډم د جسو سوي ها صحیح مطلب دا چې بجامو نه کوم جنگي کې ګرځي کوم دې کې ګرځي ها ما کله جنگي واچو او کله او تاسو نیویارک کې پاتې کې کله د نیویارک حکومت د نیویارک حواله کوي کنه نه دا نشته شکر دی نه مطلب دا چې خلک دیوزي کنه چټه خالی تور باندې غوښتنه نه کوي بالکل خالی پاتې شي لکه چې په کوم ورځ باندې لکه د دې نشل چټي نو بناټن کې خپل خلک نشته کنه خو یو ځای بل ځای ټول سټیټونو خلک صحیح سم ده نو زه چې بچا سره چې حضور راځي رو بو حضور دي نه بچا صاحب مننه کوم ثانک یو سو مچ شباب ستام ډیر مننه ثانک یو ډیر زموږ ډیر ملمستیا وکړه او دا خبره چې کوم نه چای او پیزي او چرګانو کنه او ډیر شي زما راته او بل نه بچا صاحب نه راغلي دی بخامه خازمون مل مکویل ته کې بیراوله زه تاسو ته بلنه در کوم په دې ویډیو کې نه بچا صاحب او دا خبره چې کوم مردان راغلي پیړې بیل وروړي دي سره مټای بیل امر باندې خوړل بچا صاحب او بچا صاحب له خوشمون کله راشو کنه او بچا صاحب په نیویارک کې ونه لیدو نو بس وخت را باندې بل زما د ویډیو چارولې کړی دا بچا صاحب انټرویو دستا نو ماته بچا صاحب کرونی وخت مې بچا صاحب نیویارک کې کوم ته پرې دې سره لواغه سره خالی پروت نو مننه بچا صاحب تاسو مننه زين بچا صاحب تاسو مننه شباب مننه ثانک یو سو مچ خوشاله اوسئ مننه ثانک یو الله پامان